السلام علیکم دا رشید سره خبر اوره کنه. السلام علیکم څنګه دي حالات ښه دي وزګاری نه چې ډیپې باندې ملته ما زنانه راوستل بس کار مې ما خو د پیره کتلې او خو چې بستنی وزګار نه جنو صفا خبره خېږي د کوم ځای نو خارې مې نه ته نو خار نه دلته راغلی او دومره لري پیره دی روړې ده ها دومره لري پیره دی روړې ده نو سبا کوي نو مزدوري دا مزدوري کو مزدوریان نن سبا ستنه نو سبا کوي زه خو یو مشوره در کوم بیا نه زما حاجی دا ځامن خلک لا پاک نصر دې لپاره واړي په ځامن یې غټو په خپل ور د خبي غم ډډو و نور خیر دی ټیک ټاک ځامن خو دشته کنه نه نشته جوړه دي یو یو باندې مزدوري کوم ځامن دي نشته یو یو باندې مزدوري کوم کني ما مزدوري کوم څو لوريانې دي درې دا لوريانې وي د الله پاک رحمت ته شکر دی بس الله ډېر لاک شکر دی رزق راکړي الله داسې دا کنه نن چې کله ته کور ته ځې کنه کاکا هغه درې وانه لوريانو ته ودی یو ورور مخې راغلی خو چې د مور نشته کنه نشته وینه یو ورور مخې راغلو هغه راته وی چې داسې کار بو کې چې زموږه طرف بابا دا 2000 روپۍ زموږه خويندې ته ورسه دا 6000 روپۍ دي زموږ درې خويندې ٹھیک شو وړو مور دشته نو بیا خو بګی د بیبي سب خامخا کول غواړي دا یو نوٹ سپیشل د 15000 دا پکې د بیبي څه شو دا و بیبي ته ورسه یو بچی دی راغلی چې دا و زموږه سره بیبي ته ورسه ته دې پیسو په بدل کې بس صرف یو کار کوي بابا حاجی دا دنیا خو سم نیمګړې راخ نه پوره کیږي ته دې په بدل کې صرف یو کارو کا سبا چوټیو کا چې یو رسته د مو کې بدا زموږ د پارا سره هسي خوږی د خایست خبره نه ده هغه سپین نه باندې نه کومه دا ستا د سبانه راځي مزدوري شو دا 2000 روپے سبا چوټیو کو بر لبیا لاشتا لاړم نه یي دې لا پاو السلام علیکم څنګه حالات ښه دي خیر ما پیژنې کم دی لیدلې کم دی لیدلې خامخا مې لاو شوی وایي نو شوی وایي څه خرڅه څه خرڅه یې زه لکه د بیماری ډېر خراب کړی مې اوس مې ګنډېری او تور هم لږ دلته کې لږ لږ راوړی زما یو شوګر دی بیا لکه دا 4 میاشتې وشولې چې لکه بیماری مې وه بیا اماشي پکې وچېکلم 50 ورځې مې په کټ کې تېرې کړلې و چې تا داسې بیماري تېره کړې ده او یا زما خو دا مشوره ده چې دا کومه یخني او شپم ده چې کور کې پروت وي ښه مزېدار کمبل دې راښکلي نو نه د سملاستو ځای زموږ دلته صحیح دی په کور کې دا د 15 کالونه برابر روان یم خو واړه کمزوري دي بس نه ته کور ته نه ځې زه خو ځم کوم ځای کې زموږ کور اوچ کې دی دلته چېرته پاتې کېږي دلته په سرکاري ځای کې پاتې کېږو دا عمران خان زنده جوړ کړی ها او بسترې مسترې او هر څه برابر کله راغلی څومره ټیم دی شو یاره زما خو داسې یو میاشت مې قابو وشوله چې نه تلې کور ته کور ته نه یم تللی خو کار مار مې لکه صحیح نه دی 11,000 روپۍ مې ورله خرچې لېږلي دي کور ته به کله ځې کور کې کاته خرابه ده کور ته به کله ځې نو بس زما چې اوس باران راخېږو نو دغه میز ما په ډاګه لګولی خپل کور ته چې کوم ځای کې ستا بچي دي زه به ځم د خیر سره څومره دی په ستاسو څه ټارګېټ تېښې دی چې دومره د مزدوري بیا به ځم یاره مزدوري مې خرابه ده خو لکه د کور د په دې تنګ یم چې هلته کې که زما ځنکدله مې ووایي خرچه راوړه او چې پیسې نه وي د کوم ځای نه به 3 ورځې چکر له لاړ شي څومره خرچه به دې کېږي څومره خرچه به دې کېږي چې 2-3 ورځې چکر د کور خرچه د خروسکو خرچه ده نو بس دا ټول د بازار نه په بیه باندې راوړل دي پوره کېدی نشته بیبي خو برده کارېږي نه چې ولې راپسې رالي کارېږي نه خو خوشحالېږي خو چې دی په دې کټ کې خوشحالېږي که نه په دې کټ کې پروت دی خو زما نه غواړي چې زه نه شم ګټلی نو څه وکړم زه راته یو خبره کوم دلته کې ته دې کې د ورځې څو ګټې
یاره دې کې دې څه ګټه مټه نشته خو خالي هغه ډوډۍ اندازه مو بیا تن. خرچه مرچه پکې وځي اندازتن به د څومره پاتې لکه خرڅ کېږي نه د سره نه لکه د 2000 روپو خرڅ وشو که نه دې کې ګټه څومره پاتې شوه نو که په دې کې زیاته ګټه شي 1500 دي پاتې 500 نه 1000 روپیا رزل حسابو ها. چې تا ته درځي 1000 روپیا مزدوري ملو شي ها. لسره دې تکارو کې 1000 روپیا شي کنه ها ها چې 1000 روپیا تا در کم بیا به پورته چکر وي پکې یو ها سوره سباله ولا شم د سوره کار دله بده بد درې ورځې به تېروم بیا به عائشہ بس دا 1000 روپیا ها. تا د 10 ورځو الله دې مزدوري شو صحیح ده وزر د یو بل خبره دا 1000 روپۍ په ایمان که ما په یار باندې په دې څلورو میاشتو کې هم نه دي ګټلي نه دي ګټلي. الله دې ستاسو په دغه کې قبول او منظور وزر د کړي. یو بل خبره ها چې کور ته ځي وي. بیبي خوشته کنه ها بیبي ودا د وجه تر پسې تش راغلی دا 1000 روپیا غساره خرچي دي دا چې څنګه ورسي بیبي ته به داسې مزدوري مې کړې را کنه چې یاد بساتي دا 1000 روپیا به ډایرکټ بیبي لور کې زما طرف مهرباني خوشاله ټیک شو اوس کله باندې کور دا چې څه کله راځو کوم اوس خو زم له اوس خو نا وخت دی. سبا لاړ شه سبا مازیګر به د خیر زم دروغ درته نه دغه دی. دوه درې ورځې نه دي ها دا چې ته دغه خپل بچو سره بالکل په بالکل خوشاله تیرې کې کنه دا زموږ د پاره بس صحیح دی الله دې خسات اوس ما ته اجازه دی ها ازمره پهر میدانی زلیگی ستوره او ستوره د اسمانی د مردان مردان گکړي برابر